سلامونه ملګرو، امید دې ستاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو سره بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننۍ چې کومه زما ویډیو ده هغه د کف ته د دومان کولو طریقه کار، چې تاسو کف دپاره خپله فورمه څنګه ډکولی شئ، دومان څنګه کولی شئ. نو دې باندې به زه نن یو تفصیلي ویډیو جوړوم. ملګرو، یو څو ورځې مخکې ما یو دوه ویډیوګانې جوړې کړې وې، تاسو کتلي دي. ډېرو ملګرو به کتلي وي. هغه مې جوړه کړې وه چې آیا بې اسناده خلک کف دپاره دومان کولی شي او که نشي کولی. بیا مې بله ویډیو جوړه کړه چې آیا زیر سن کس هغه کف دپاره دومان کولی شي که نشي کولی. هغه دواړه ما تفصیلي خبرې مې پرې کړي. هغه دواړه ویډیوګانې تاسو زما په یوټیوب چینل کتلی شئ. نو بیا تاسو سره ما وعده کړې وه چې زه به یو ویډیو جوړوم چې د دې طریقه کار څنګه دی، فورمه تاسو څنګه ډاونلوډ کئ او هغه بیا څنګه تاسو ډکه کئ او په کوم طریقه کار هغه فورمه تاسو ولېږئ. ځکه تاسو ډېرو ملګرو ته به دا معلومه وي او ما ته هم ډېرو ملګرو زنګونه وواله، ما سره اړیکه ونیوله چې دلته کف ته موږ ورغلي وو. کف موږ ته وویل چې تاسو اوس نشئ کولی په دې حالت کې دومان نشئ کولی. بعضو ملګرو ویلي چې موږ ته سوسیالانو وویلي چې تاسو نشئ کولی تر څو تاسو اسناد نه یې اخیستي. بیا بعضو ملګرو ته سوسیالانو دغه فورمې ډکې کړي دي او دغه پروسه یې ورته کړې ده او هغه فورمې یې لیږلي دي کف دپاره. نو که کوم ملګرو تر دا دمه نه یې کړي، نو نن زه طریقه کار تاسو ته په تفصیل سره ښیم. اول زه تاسو ته په دغه ویډیو کې ښیم چې تاسو فورمه څنګه ډاونلوډ کئ، بیا یې ډکه څنګه کئ. ځکه دې کې بعضې داسې برخې دي، داسې سوالونه دي چې هغه تاسو پورې اړه نه لري، تړاو نه لري. نو دې دپاره به کوم سوالونه تاسو ډک کئ، کوم برخې تاسو ډکې کئ، کوم پرېږدئ. ځکه چې د کسانو د هر چا خپل حالت تغییر کوي، بعضو واده کړی، بعضو نه یې کړی. نو دې دپاره به زه مکمل دا تفصیل سره تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ته به یې طریقه کار ښیم. نو ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. دغه کوم چې دلته زه فورمه خلاصوم څنګه او څنګه ډاونلوډ کوم، نو داسې تاسو په خپل موبایل کې هم کولی شئ. زه خو یې دلته په کمپیوټر باندې کوم، خو تاسو په خپل موبایل کې هم کولی شئ. صحیح دی، څه مشکل نشته دی. او بیا که کوم ملګرو غوښتل چې دغه فورمه ورته زه ډاونلوډ کړم، زه یې ورته په ایمیل ولېږم، نو دې ویډیو د کمنټ په برخه کې لاندې تاسو ماته کمنټ کولی شئ، خپل ایمیل راته کمنټ کولی شئ او په هغه ایمیل کې به زه تاسو ته فورمه در ولېږم. صحیح دی، څه خبره نشته. او دغه ویډیو ټول ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول وطنوال دې نه فایده واخلي او دغه ثبت نام وکړي، ځکه دا ډېرې فایدې لري. ډېره ښه خبره چې تاسو مخکې دومان وکئ او تاسو یې خپله راسن کولی شئ. صحیح دی. نو اخره کې به درته زه وایم چې دغه فورمه تاسو ډکه کړه، بیا به تاسو څنګه لیږئ، کوم اسناد به دې سره یو ځای کوئ او څنګه به یې مخکې لیږئ. نو هغه ډېره ضروري برخه ده. نو هغه به درته د ویډیو په اخره کې وایم چې کله مې فورمه ډکه کړه، کله مې فورمې طریقه کار باندې پوه کړئ. ښه، نو ټول اول به لاړ شو تاسو خپل موبایل کې یا کمپیوټر چا سره یا موبایل نه براوسر ته به لاړ شو. دلته به ولیکو ګوګل، یعنې ګوګل ته به دلته راشو. ښه، دلته به ولیکو غیسا، RSA به ولیکو او فارمولیر دا دلته راغی. فارمولیر به دا مونږ کلیک کوو. که دلته ستاسو موبایل کې نه راځي تاسو یې لیکلی شئ. فارمولیر یعنې فارمولیر فورمې ته وایي. صحیح دی. چې کله دا تاسو کلیک کو نو تاسو به راشئ دلته، مثال demande de غیسا. صحیح دی، دا به تاسو ووایئ. دا مو چې کله کلیک کو دا راسن تاسو دلته PDF فارم دپاره لینک درکړی، تاسو PDF ته راتلی شئ. اوس ضروري خبره نه چې کوم دا یو لینک ما کلیک کو، کیدای شي دلته نور ځایونه وي، تاسو نور ځای کې هم کتلی شئ. صحیح دی، هغه ځای نه هم ډاونلوډ کولی شئ. ما خو دا یو راغی دلته تیار PDF کې، که تاسو دلته ښکاري دا وړوکی PDF لیکلی شوی دی، نو تاسو معلومیږي چې دا په PDF کې ده فورمه. نو دا به کلیک کئ. دا مو چې کله کلیک کو فورمه به خلاصه شي. اوس دا ځای نه دلته به تاسو راشئ. زما د کرسر ته تاسو ګورئ. صحیح دی، د ماوس ته دا کرسر کوم ځای ته وړم نو زما هغه دغه تاسو که دلته وګورئ دا ډاونلوډ بټن چې وایي دا به ستاسو موبایل یا په کمپیوټر کې ډاونلوډ شي. اوس ما ته وایي چې ته کوم ځای کې ډاونلوډ کړې، نو دا ډیسکټاپ کې ډاونلوډ کېږي. صحیح دی، نو دا ډیسکټاپ کې اوس دلته ډاونلوډ شو. صحیح دی، تاسو که ډیسکټاپ ته راشئ نو دا فورمه دلته ډاونلوډ شوې ده. دا زه مې منځ ته راوړم، حساب په نوم باندې دا فورمه ډاونلوډ شوه. نو دا طریقه کار دی د فورمې ډاونلوډ کولو. صحیح دی، اوس خو موږ سره فورمه ډاونلوډ شوه. نو دې ته تاسو بیا پرنټ ورکولی شئ او هغې نه بعد تاسو په قلم ډکولی شئ او په کمپیوټر کې هم ډکولی شئ. خو اوس که زه په کمپیوټر کې چې ډکوم نو بیا به دا ډېر وخت لي، ځکه دا به زه اول تبدیلوم او چې دا دغه لیکلو حالت ته راواړم او چې زه کې ولیکم، نو دې دپاره به دا ډېر وخت والي. نو تاسو کمپیوټر کې هم ډکولی شئ او تاسو یې په پرنټ ورکړئ او هغې نه بعد یې هم ډکولی شئ. دا به زه اوس خلاصه کړم.
صحیح دی. نو دا اوس پوره ما سره خلاصه شوه. صحیح دی. ملګرو، زه به د هغې نه مخکې چې زه فورمې باندې تاسو ته دغه درکړم، زه تاسو ته کف او غیسا زه تاسو ته لږ تشریح کړم چې کف څه ته وایي او غیسا څه ته وایي. صحیح دی. کف CAF چې کوم دی یا CAF چې کوم دی کف دی، نو دا ویلی کېږي castes de location familiale. دا چې کوم دی دا ته ویلی کېږي ستا د فامیل چې کوم الاونس یا هغه تا دپاره کوم کومک کوي، کوم بینیفټ درکوي، هغې ته ویلی کېږي. صحیح دی. او دا هغه اداره ده چې تا سره د کور ستا د مالی ستا د که ته چېرته بېکاره یې او ستا چې کوم بینیفټ یې حق کېږي، نو هغه ټول تاسو سره کومک کوي. دا یو اداره ده. بیا غیسا چې کوم دی هغه دا یو خاص مخصوص مثال کومک دی چې دا اداره تاسو کوي. صحیح دی. نو تاسو هیڅکله هم په دې کې شش و پنج کې کېږئ مه چې غیسا څه ته وایي، کف څه ته وایي. نو چې کوم تاسو کوم دغه پیسو دپاره دغه کوئ، دې دپاره دې ته غیسا ویلی کېږي. دا دغه بینیفټ دی، فایده ده چې تاسو اخلئ، دې ته غیسا ویلی کېږي. او غیسا چې کوم دا ویلی کېږي اغ چې کوم دی هغه ویلی کېږي غونو، او اس چې کوم دی سولیداریته ته ویلی کېږي، او آ چې کوم دی اکتیو. یعنې ستاسو دا هغه غونو ویلی کېږي عاید ته. صحیح دی. سولیداریته ویلی کېږي یووالي ته. اکتیو چې فعاله یي. نو دا ستاسو هغه عاید دی چې کوم مثال احیانا تاسو کار نه کوئ، نو تاسو سره دوی کومک کوي، یا تاسو دومره کار کوئ چې ستاسو هغه د دې چې کوم قوانین دي هغې مطابق ستاسو څه نه څه روپۍ حق کېږي، څه نه څه. نو دا یو مخصوص یو هغه ستاسو سره بینیفټ دی چې تاسو له کف درکوي. صحیح دی. دوی ته غیسا ویلی کېږي. تاسو غیسا دپاره دومان کوئ یا کف دپاره که عامه اصطلاح کې وایي کف دپاره زه دومان کوم، څه خبره نشته، همدغه یو خبره ده. صحیح ده. نو اوس تاسو د غیسا فورمه ډکوئ، دغه کوم بینیفټ چې تاسو ورته دومان کوئ، نو هغې ته غیسا ویلی کېږي. صحیح دی. نو راځئ چې زه اوس دغه فورمه درته زه ډکولو طریقه کار درته وښیم. ټول نول دا اوله صفحه ده. صحیح دی. دې کې شپږ ټولې ورقې دي، یعنې شپږ صفحې دي. ټول نول به تاسو دلته راشئ. تاسو دې زما ماوس ته ګورئ، دې کرسر ته چې زه کوم ځای کې دا لیکلی وم. نو ټول نول تاسو د خپل دغه مطابق تاسو خانه ډکولی شئ، مسیو یا مادم. نو مطلب مسیو تاسو به دا دغلته دغه ځای کې به تاسو ټیک کوئ. صحیح دی. هغې نه بعد ستا نوم د فامیل دی. صحیح دی. ستاسو چې کوم تخلص یا د فامیلي نوم دی هغه به تاسو دلته ولیکئ. صحیح دی. زه به داسې لږ رنګ ورکوم چې تاسو ته اسانه کېږي. دلته به خپل د فامیل نوم ولیکئ. صحیح دی. هغې نه بعد به تاسو راشئ، بیا به دلته خپل اصلي نوم اولنی نوم ولیکئ. صحیح دی. د مخامخ خط کې به تاسو خپل چې اولنی ستاسو نوم وي. صحیح دی. نو هغه به تاسو ولیکئ. صحیح دی. هغې نه بعد به راشئ تاسو خپل تاریخ تولد. صحیح دی. تاریخ تولد، دت د نسانس، تاسو به خپل تاریخ تولد ولیکئ. ورځ، میاشت په دغه خانو کې به تاسو ولیکئ، او کال چې کوم دی هغه به تاسو ولیکئ. صحیح دی. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ستاسو پیه د نسانس، تاسو مطلب په کوم ملک کې تاسو پیدا شوي هغه به ولیکئ. صحیح دی. نو طبیعي خبره تاسو به افغانستان ولیکئ. صحیح دی. نو تاسو به افغانستان ولیکئ او هغه به دلته تاسو ذکر کړئ. ښه. بیا کمیون دی چې کمیون دی کې تاسو مطلب ستاسو کومه ښاروالي ده، کومه منطقه کې تاسو پیدا شوي، کوم ښار کې تاسو پیدا شوي هغه به تاسو دلته ولیکئ. صحیح دی. بیا ډپارټمنټ، ګوره بعضې داسې شی نه چې هغه د دې ملکونو دلته ځایونو پورې تړاو لري. زموږ او ستاسو وطن کې اکثره مثال ولایت کې صرف ولایت ذکر کړي، یو کس د ننګرهار دی ننګرهار ذکر کړي، یو کس د قندوز دی قندوز ذکر کړي چې هلته پیدا شي، یو کس د مثال د بغلان دی د بلخ دی، نو یو کس د کابل دی، نو هغه صرف هغه نوم د هغه ولایت ذکر کېږي چې په دې ځای کې دا پیدا شوی دی. نو هغه تاسو ته ضرورت نشته، هغه تاسو همداسې پرېږدئ. صرف تاسو دغلته ولیکئ چې تاسو په افغانستان کې پیدا شوي. صحیح دی. هغې نه پس دی ستاسو ناسیونالټي، ستاسو نشنالټي، تابعیت، مثال هغه ستاسو دغه دریم چې کوم دی اوتخ، دا به تاسو سلیکټ کړئ. صحیح دی. دغه تاسو به یعنې ټیک کړئ، دې کې به تاسو کرښه وکړئ، چرخي چلیپا واچوئ. صحیح دی. هلته افغان هم لیکلی شئ دلته. صحیح دی. دغلته ورته دغلته وبښئ، دغلته مخامخ تاسو لیکلی شئ. صحیح دی. ښه.
نو دا هم چې وشو دې نه به لاندې راشو لږ لاندې به راشو ښه نو دلته اوس تاسو نه وایي چې تاسو هغه چې وشو دې خانه کې تاسو ته دا سوال تاسو ته وایي چې تاسو په کم تاریخ په فرانسه کې داخل شوي یې صحیح دی یعنې هغې نه مخکې تاسو خارج کوم ځای کې اوسېدئ خپل ملک کې اوسئ تاسو په کم تاریخ نو دې کې تاسو هغه تاریخ ورکوئ چې کوم تاسو دلته په پریفیکچور کې ورکړئ چې په دغه تاریخ زه فرانسې ته داخل شوی یم هر کله چې تاسو اول ځل راشئ وبښئ اول ځل راشئ نو تاسو یو تاریخ ورکوئ چې په دغه تاریخ زه فرانسې ته داخل شوم تاسو به هغه تاریخ دلته واچوئ صحیح دی صحیح دی نه هغه د ګوتو تاریخ چې په کم تاسو ګوتې لګولي نه تاسو دلته چې ورکړی چې په کم تاریخ تاسو داخل شوي هغه تاریخ به تاسو دلته واچوئ صحیح دی هغې نه به تاسو به دلته بیا راشئ دویم سوال چې کوم نمرو د سیکیورټي سوسیال دا کم نمبر دی دا هغه نمبر دی چې کوم ستاسو په سیمیو کې یا اشوغانسه بیمه چې تاسو له کومه درکړي په هغې کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 نمبره یو غټ نمبر دی هغه به تاسو دلته ولیکئ وبښئ ډېر وبښئ آینده تاسو له به دلته دا ولیکئ هغه نمبر به دلته واچوئ صحیح دی سیمیو کې 15 نمبر تاسو یو نمبر درکړی دی صحیح دی نو هغه ستاسو نمرو د سیکیورټي سوسیال دی نو هغه به دلته تاسو ولیکئ صحیح دی خپل دغه ته به لاړ شئ دا سیمیو ته یا اشوغانس ته به لاړ شئ هغې کې یو نمبر دی هغه به دلته واچوئ دلته ولیکئ صحیح دی دا بل سوال چې کوم دی دلته به تاسو نو کې به تاسو چلیپا واچوئ دا بل سوال کې به هم تاسو نو چلیپا واچوئ صحیح دی نو داسې دا یو طرف خو ډک شو اوس که تاسو دې طرف ته راشئ دلته راشئ دلته وایي چې ستاسو هر چا چې واده کړی صحیح دی نو هغه تاسو ته خپل د هغه کس تاسو ټول معلومات دلته لیکئ صحیح دی نو هغه تاسو اچوئ لکه دوی دلته لیکي چا واده کړی څوک داسې چا سره اوسیږي خو موږ تاسو خو شکر الحمدلله مسلمانان یو او موږ ستاسو واده یي نو دې دپاره به تاسو د خپل میرمنې معلومات دلته ورکوئ صحیح دی مادام به دلته هغې دپاره چلیپا کوئ او هغې نه پس به دلته راشئ چلیپا کوئ که ټیک کوئ هر څه کوئ چې څنګه ستاسو خوښه وه د هغې تخلص کوم معلومات چې تاسو خپل دی بل دې طرف ته ورکړه دا معلومات به هم دلته تاسو ورکئ هغې خپل میرمنې تخلص به ورکئ بیا به د هغې اولنی نوم ورکئ صحیح دی بیا به هغې تاریخ تولد ورکئ صحیح دی بیا هغې نه پس هغه په کوم ځای کې پیدا شوي افغانستان هغه به ورکئ بیا به هغې دلته به دغه اتخ چې کوم دی هغه به تاسو چلیپا یا ټیک کوئ صحیح دی نو څنګه معلومات چې تاسو خپل ورکوي د هغې به هم ورکوي خو دلته هغه به تاسو سره که دلته یي نو دلته به تاسو د هغې ټوټې چې هغه به تاسو سره په فرانسې ته په کوم تاریخ داخله شوي راغلی هغه به ولیکئ که دلته نه یي نو دا به تاسو نه ډکوئ همداسې به پرېږدئ چې دلته نه یي طبیعي خبره دغه نمرو د سیکیورټي سوسیال به هم نه یي نو دا به هم تاسو نه کوئ او چې دا نه کوئ نو دا هم پاتې کېږي دې ته ضرورت نشته که نو ور تاسو ورکوئ هغه څه خبره نشته نو دا ستاسو دغه طرف مکمل ډک شو صحیح دی دا حصه به ډک شي دې نه بس به تاسو لاندې دلته راشئ اوس په خپل ادرس ته تاسو راشئ صحیح دی د ادرس برخې ته چې تاسو راشئ تاسو مثال په کوم ځای کې اوسېږئ د هغه سړک د هغه کور اول د هغه کور نمبر به دلته ولیکئ د هغه سړک نوم به دلته ولیکئ صحیح دی بیا په کوم ځای کې هغه منطقې څه نوم دی هغه به تاسو دلته ولیکئ صحیح دی پوسټ کوډ به دلته ولیکئ صحیح دی او دغه تاسو په کوم پوسټ کوډ به دلته ولیکئ او دلته هغه منطقې نوم به دلته ولیکئ هلته که تاسو هغه باطمه یا څه د هغسې نوم وي خاص هغه تاسو دلته لیکلی شئ صحیح دی ښه دلته بیا تاسو خپل موبایل نمبر واچوئ صحیح دی زه به لږ تیز لاړ شم تیز مطلب دا دی بعض سوالونه به درته نور داسې تشریح کړم تاسو زر په پښتو کې تاسو پوه شئ او تاسو هغه ته ولې ځکه ویډیو به بیا ډېره غټېږي نو دلته به تاسو د ټلیفون نمبر واچوئ صحیح دی دلته تاسو د کور ټلیفون نمبر اچولی شئ دلته د کار خو موږ تاسو سره یو نمبر دی نو بس تاسو یو نمبر د هلته اول سر کې واچوئ بس صحیح دی څه مشکل نشته دغلته به تاسو ایمیل ادرس اچوئ اوس ایمیل ادرس بعضو ملګرو داسې دي چې وایي زه په ایمیل ادرس نه پوهېږم یا طریقه کار یې نه زده خو دلته ایمیل ادرس ډېر زیات ضروري دی تاسو یې جوړ کړئ چا باندې او دا اسانه طریقه تاسو پرې ځان زر پوهه کولی شئ نو ایمیل ډېر زیات ضروري دی او دغه هر یو ایمیل تاسو په هر ځای کې دا یو ایمیل استعمالوي که تر دا دمه ایمیل نه یې جوړ کړی دې نه بعد ایمیل جوړ کړئ صحیح ایمیل جوړ کړئ په خپل نوم او تخلص یې جوړ کړئ دغه نوم دغه اوس پرې مه ګرځئ چې مثال احمد 1 2 3 4 اغوباز gmail.com داسې مه جوړوئ صحیح دی 2 3 ورسره مه اچوئ مثال احمد دی او تخلص مثال
احمدي دی احمد احمدي داسې جوړ کړئ نو ستاسو لپاره به اسانه وي هغه ستاسو خپل نوم به وي او که تاسو چاته د ایمیل ادرس بیا مثال په موبایل چاته ورکوئ چاته میسج کوئ نو ډېر به اسانه هغه کس پوهیږي ستاسو ایمیل ادرس کې به تاسو ته به هم اسانه وي نو ایمیل ادرس جوړ کړئ طریقه کار خپل څوک انډیوال تاسو ملګري هغه نه زده کړئ صحیح دی نو خپل ایمیل ادرس به دلته ولیکئ صحیح دی ښه بیا تاسو نه دلته سوال کوي دا سوال زه لږ رنګ کړم دا سوال تاسو وایي چې په دغه ادرس ته د کم وخت نه اوسېږي نو دا ادرس چې تا مثال تاسو ته تاریخ معلومي نو هغه تاریخ به تاسو ته ولیکئ او که نه معلوم مثال کم تاریخ نه چې کله تاسو بیولي تاسو ځان تسلیم کړی دی کله تاسو ګوتې لګولي نو طبیعي خبره هغه نه ستاسو تاریخ شروع کیږي نو هغه تاریخ دلته ولیکئ دا به درته نور اسانه کم لږ صحیح دی نو دا به دلته ورته ولیکم صحیح دی که چېرته ستاسو فامیل تاسو سره دلته وي او هغه مختلف ادرس وي داسې خو امکان نه لري خو بیا هم زه ستاسو معلوماتو دپاره وایم که بل ادرس تاسو دلته لیکلی شئ یا همدا ادرس هم تاسو لیکلی شئ او که دلته نه نو بس تاسو بیا دا معلومات پرېږدئ صرف دغلته افغانستان لیکلی شئ صحیح دی دغلته افغانستان ولیکئ صحیح دی ښه دا خو ادرس نه بعد چې راشو ستاسو کور ته تاسو به دغلته ټول نه اول دغه چې کوم دی هغه به ټیک کړئ تاسو به دولتي کور کې اوسېږئ نو تاسو ته به کور درکړی نو چې کوم تاسو له کور درکړی نو تاسو به دغه ټول نه یعنې کوم ستاسو کور دی دغلته به تاسو دا ټیک کړئ او دا به ستاسو شي صحیح دی دې نه بعد د کور دغه نور څه تاسو ته اړه نه لري بس دغه یو اولنی به تاسو ټیک کړئ دلته صحیح دی بیا دغه لاندې دا تاسو سره اړه نه لري دا به تاسو پرېږدئ صحیح دی لاندې به راشئ دویمې صفحې ته دا خو اوله صفحه اوس ستاسو ډکه شوه دویمې صفحې ته چې راشئ اوس تاسو د فامیل ژوند په باره کې خبرې کوي نو هغه چې کوم دی votre situation familiale ستاسو وایي د فامیلي حالت په باره کې پوښتنه کوي صحیح دی نو دې کې که تاسو چېرته واده کړی زه به سیده ووایم که چېرته تاسو یعنې مختصر دی سوالونو ته به راشم که تاسو واده کړی دغه به تاسو ټیک کوئ صحیح دی یعنې دلته به تاسو راشئ دلته به تاسو چلیپا یا هغه ټیک نشان واچوئ یعنې دا مطلب چې تاسو واده شوي نو کم تاریخ مو واده کړی دلته به د واده تاریخ تاسو واچوئ صحیح دغه ځای کې دا شین رنګ چې ما ورکړو دلته به تاسو د واده تاریخ واچوئ چې په کم تاریخ تاسو واده شوی که احیانا تاسو چېرته تاسو احیانا نه که چېرې تاسو واده نه یې کړی تاسو به د دویمې برخې دغه اخري سوال ته راشئ دا به ټیک صحیح دی دا به تاسو ټیک کړئ دلته صحیح دی او ډېرو بخښئ دا ما چې رنګ ورکړو دغه سوال به تاسو ټیک کړئ صحیح دی دا به تاسو ټیک کړئ نو تاسو بیا راشئ دلته vous avez toujours vécu seul et vous êtes célibataire صحیح دی دغه به تاسو ټیک کړئ یا چلیپا کړئ صحیح دی نو د کې که واده م نه یې کړی مجرد یې نو دا به ټیک کړئ نو دې نه بعد به لاندې تاسو راشئ اوس که چا واده کړی او هغه ماشومان نو هغه اولادونو تاسو ټول ډیټیل دلته لیکلی شئ صحیح دی په اول مثال دلته به په دې ځای کې یو ماشوم تاسو لیکلی شئ بیا دلته دویم ماشوم دلته دریم ماشوم دلته څلورم دغه صفحه کې دغه ځای کم دی که ستاسو پنځه یې نو چې واړه ولیکئ چې راشي ښه اوس اول ځای کې به تاسو د یو ماشوم څه معلومات ورکوئ دلته به یې نوم او تخلص ورکوئ دې خانې ته دې کې به تاسو دغه ورکوئ د پلار سره یعنې که ستاسو زوی به ولیکئ لور به ولیکئ صحیح دی دلته به په کوم ځای کې پیدا شوي او په کوم تاریخ پیدا شوي به ولیکئ دلته به تاسو نشنلټي ولیکئ افغان به ولیکئ صحیح دی دلته به سیکیورټي سوسیال کوي چېرته دلته اوسېږي نو به ورکړی هغه به ولیکئ که هغه نه وي وطن کې نو دا خالي به پرېږدئ که چېرته دلته راغلي خو هغه د رسېدو کوم تاریخ به ولیکئ که نه وي دلته وطن کې دا هم خالي پرېږدئ صحیح دی وبښئ زما کمپیوټر کې چارج هم کم دی نو ښه ډېر زیات بیا به دلته راشو دې نه علاوه سچواسیون به پرېږدو ښه دې نه به راشئ دې نه بعد به راشئ دلته به راشو دلته به تاسو ټول دا ټول سوالونه نه وکئ دا یو هم تاسو پورې تعلق نه لري صحیح دی دا به ټول دلته نه وکئ دا به نه وکئ صحیح دی نو دلته به دې سره به دا صفحه چې کوم دی چارج کمپیوټر کم دی چارج بند نه شي ما دغه ویډیو دومره اوس مخکې وړې ده نو دا به تاسو ټول نه وکئ صحیح دی نو دې نه به راشئ دې نه بعد به راشئ درېیمې صفحې ته ښه درېیمې صفحې کې تاسو نه غواړي چې ستاسو خو اوس په دویمه صفحه کې دغه د ستا د فامیلي حالت چې کوم و هغه وضعیت هغې په اړه سوالونه وو اوس دلته چې کوم دی په درېیمه صفحه کې ستاسو votre situation professionnelle په باره کې دی professionnel
یعنی ستاسو پروفیشنل حالت چې کوم دی، ستاسو مطلب مسلکی حالت مباره کې سوال کوي، یعنی تاسو څه کار کوئ نه کار کوئ. که تاسو ټول نامه دلته وګورئ، دلته لیکلي دی sans activité professionnelle، مطلب بغیر د کوم کار نه مسلکی، یعنی مطلب تاسو څه کار نه کوئ. طبیعي خبره چې تاسو کله غیصات دومان کوئ نو تاسو به څه کار نه کوئ. اوس که تاسو وطن کې هر څه کار کړی هغه نه وای، دلته چې تاسو فرانسې ته راغلي تر څو تاسو اسناد نه دي اخیستي، اسناد چې نه یې اخیستي، تاسو غیصات دومان کوئ، د معلومي تاسو کار نه دی کړی، نو تاسو بیا چې دا دلته ټیک کو، دلته به راشي دغه یو دا به ټیک کوي، دا وبښئ دا ټول دغه شو، دا به ټیک کوي. دلته لیکلې دوپوی، یعنی د کم وخت نه، نو چې کم وخت نه تاسو دلته راغلي، مثال تاسو یو کال کېږي راغلي، یو کال وروسته به تاسو داسې 2019 پنځمه میاشت لسم دلته راغلي، دلته به ولیکئ لسم تاریخ د پنځمې میاشتې 2019، یعنی دغه تاریخ تر دا تاریخ پورې ما کم کار نه دی کړی، یعنی زه څه کار نه کوم، رسمي کار نه کوم. صحیح ده؟ نو طبیعي خبره دغه یو سوال سره به ستاسو دا ټول لاندې سوالونه ختم شي، دا یو به نور تاسو نه ډکوي، صرف دغلته به هماغه تاریخ ولیکئ چې په کوم تاریخ دلته تاسو راغلي. صحیح ده؟ ځکه دا درنه دلته پوښتنه کوي. او که څه سره بیا دلته نورې پوښتنې کوي چې تاسو کونتخه ده څنګه، کومه کونتخه ده، څومره روپۍ تاسو اخلئ، دغه چې کوم ځای چا سره کار کوئ د کوم وخت نه کوئ، که چا 2-3 کاره کړي هغه تشریح کولی شي. نو دغه یو ستاسو دغه یو سوال تاسو پرې اړه لري، صرف دغلته هغه تاریخ تاسو واچوئ، دا چې کوم ماشین نمره کړئ چې کوم تاریخ دلته تاسو داخل شوي، یعنی د هغه تاریخ نه بعد تاسو چې کوم دی دلته څه کار څه وظیفه نه کوئ. صحیح دی؟ ځکه چې تاسو کولای نشئ، تاسو له قانونا اجازه نشته لري. صحیح دی؟ نو دې لپاره دغه یو سوال تاسو په دغه برخه کې اړه لري. صحیح ده؟ بیا به لاندې تاسو راکوشئ، دا نور ټول به پرېږدئ، ټول. صحیح دی؟ دلته به راشئ. ښه، دا څلورمه چې کوم صفحه ده دا هم تاسو پورې اړه لري، مکمل دې نه به تېر شي، دا خالي همداسې پرېږدئ. صحیح ده؟ تاسو به راشئ 5مې صفحې ته، 5 به هم تاسو به دغسې خالي پرېږدئ، تر دې ځای پورې به تاسو خالي پرېږدئ. دغلته به راشئ، او ډېر وبښئ، زه ډېر لاندې لاړم 6مې ته، دا 5مې صفحې ته زه بېرته راوخېږم. پسنی دا سوالونه چې کوم دي دا به تاسو پرېږدئ خالي، دلته به بیخي ګوتې مه لګوئ، بس صرف دغلته به راشئ. دلته وایي چې تاسو دغه مثال کوم ځای کې یاست د هغه ځای نوم به ولیکئ. صحیح دی؟ مثال په هغې ولیکئ. صحیح دی؟ او دغلته تاریخ واچوئ، دغلته په کومه ورځ دا تاسو ډکوئ. صحیح دی؟ او دغلته به تاسو امضا وکړئ، دغه ځای کې لاندې دا کرسر چې زما کوم ځای کې ولاړ دی ماوس، دغه ځای کې دا زه چې خوځوم دلته به تاسو امضا وکړئ، بس. نو دا ستاسو فورمه ډکه شوه. اخري صفحه کې هم تاسو هیڅ هم نه دي کول پکار. صحیح دی؟ نو دا 6 صفحې شوې، دا ستاسو ډکه شوه. صحیح دی؟ نو دغه چې کوم سوالونه ما یاد کړل ملګرو، دا به تاسو په دې فورمه کې هغه سوالونه به تاسو ډک کړئ. صحیح دی؟ دې نه علاوه چې کوم سوالونه تاسو به هغه نه ډکوئ، نه به کې څه لیکل کوئ، هېڅ به نه کوئ. صحیح دی؟ نو ملګرو دا فورمه چې هر کله اوس مهمه خبره دا ده چې دا فورمه تاسو ډکه کړه، دا به تاسو څنګه لیږئ. فورمه چې کله تاسو ډکه کړه دې سره به تاسو خپل غیب کوئ، غیب چې کوم تاسو لا پوسټ بانک درکړی، غیب که څوک یې نه پېژنئ خپلو ملګرو نه پوښتنه وکئ، تاسو له یې درکړی، تاسو هر کله چې اکاونټ دلته خلاص کړی لا پوسټ کې تاسو له یې غیب هم درکړی دی. که نه پوهېږئ خپل ټول اسناد چاته هغه فایل وښیئ، نو هغې کې به تاسو سره لیږلی خط به وي، هغه به راوالی، هغې نه به یوه کاپي وباسئ او د خپل ریسیپیسي نه به یو کاپي وباسئ. صحیح دی؟ دا به کوئ، دغه ریسیپیسي به کوئ او دغه فورمه به مکمل پرنټ کړئ، دا به ډکه کړئ او پاکټ کې واچوئ او پاکټ به واخلئ. خپل کاف به معلوم کړئ او خپل کاف مثال ستاسو چې هر 18 پاریس کې دی، مثال 18 پاریس وبښئ 18 پاریس نه، ستاسو مثال 4مه میټرو کې پر پکچور کې ګوتې لګولې، 4م میټرو چې کوم پر پکچور دی هغې سره چې کوم مربوطه ستاسو کاف دی هغه کاف به پیدا کړئ، مثال مې درکړ 4م او هغې کې به واچوئ. یعنی تاسو چې هر ځای کې هر ځای کې هر په پکچور کې تاسو ګوتې لګولې د هغې مربوطه کاف به پیدا کړئ او هلته به ورشئ او هغې د هر کاف هغه دروازې سره هغه د خطونو دپاره یو بکس لګېدلی هغې کې به ور واچوئ، بس دومره به وکړئ. صحیح ده؟ نو دا چې تاسو ور واچوئ نو یو 15 ورځې بعد 2 هفتې بعد 10 ورځې بعد بیا تاسو ته خطونه راشي. صحیح ده؟ تاسو ته به خپل نمیغو د الکاتور راولېږي او تاسو ته به خپل مد پاس راولېږي. صحیح ده؟ نو بیا هغه چې تاسو له راولېږل هغه بیا تاسو لکه کوم موبایل کې یو اپلیکیشن دی تاسو ډاونلوډ کوئ او هغې کې تاسو خپل بیا هغه روپۍ کتلی شئ، هغې کې تاسو خپل هر چې څه
ستاسو کاف سره کوم خطونه درته راځي هر څه تاسو کتلی شئ. بیا په هغه به هم درته زه یو ویډیو جوړه کړم چې هغه څنګه تاسو ډاونلوډ کوئ، هغه نه تاسو استفاده څنګه کولی شئ. صحیح ده؟ نو ملګرو دغه ویډیو دغه فورمه طریقه کار امید چې تاسو پوه شوي. بس که تر دا دمه چا کف ته ګمان نه کړی نو دغسې د فورمې ډکولو طریقه کار دی. ډاونلوډ یې کړئ، ډک یې کړئ او په وخت یې ورولېږئ. صحیح دی؟ بل ملګرو زما ټولو تاسو ټولو دا هیله دغه ټولې ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریک کړئ. تر دا دمه که کوم ملګرو ته نه رسېدلي هغو ته یې ورسوئ، هغو سره یې شریکې کړئ، هغو ته یې ولېږئ چې هغه هم پوه شي او دغه طریقه هم زده کړي او دغه ټولې ویډیوګانې وګوري او هغه چې کوم مشکلات یې هغه ورته اسانه شي. مننه ملګرو، ویډیو نن لږ غټه شوه، خیر ضروري ویډیو وه. نو دې دپاره لږ تشریحات کې ډېر وو، فورمه غټه وه. تر بلې ویډیو پورې ملګرو تاسو ته ښه وخت غواړم. په مخه